دا یو منکر حدیث منیر شاکر نومیږي د چنډخې غوندې بریتونه دي دی وایي چې په قبر کې ژوندی دی نو وایي مور دې ولې کونډه ده په ما یې اعتراض وکړو ما ویلو ما خو د ځان نه نه دي ویلي دا د حاشیه کې لیکلي که نه ثم یحییکم للسؤال فی القبور بیا را ژوندي کوي تاسو د سوالونو دپاره چېرته هم را ژوندي کوي په قبرونو کې خو دم لیکلي لسو آیتونو کې راغلي اویا احادیثو کې راغلي هر تفسیر لیکلي د دې آیات کریمه لاندې چې یثبت الله الذین آمنوا نو دی خو ډېر ګستاخ دی او ځان ته بدماش هم وایي نو بدماشي وکړه بدماشي داسې وکړه ما ته یې ویلې وایي ته خو دلته د بل ملک سړی او زه به داسې وکړم او داسې به وکړم او بیا وایي چې ګستاخانه ژبې وخوځوله وایي چې پلار دې ژوندی دی زما پلار خو دنیا کې ژوندی دی مور مې هم ژوندی ده په دې ظالم ته ګوره وایي چې پلار دې ژوندی دی نو مور دې ولې کونډه ده خو پلار دې راوله کور ته چې ستا غوندې بل سیمپل وزېږي ما یادې ستا غوندې بل سیمپل وزېږي خو پلار دې راوله کور ته نو مور دې ولې کونډه ده ما ورته ویلې ګوره پنجپیخیه یو تحقیقي جواب دی تحقیقي جواب دا دی چې پلار په بل عالم کې ژوندی دی مور بل عالم کې ژوندی دی د مور په ګېډه کې ماشوم ژوندی وي که نه ته که نه د مور په ګېډه کې یو منټ تېر که تېروی شي یو منټ ماشوم پکې 9 میاشتې تېروي ته یو منټ که نه دی پکې تېر یو منټ نشي تېرولی د مور د ګېډې ژوند جدا دی او د دې دنیا ژوند جدا دی دارنګې د عالم الدنیا ژوند جدا دی او د عالم البرزخ ژوند جدا دی ژوندی دی خو په بل عالم لکه ماشوم ژوندی دی په بل عالم کې د مور په ګېډه نو ځکه ښځې ته کونډه ویلی کېږي په بل عالم کې ژوندی دویم جواب مو یو ګوره واوره جواب ترکي به ترکي دا دی چې پنجپیریان هم دا ژوند مني خو بلې باډۍ ته مني پنجپیریان وایي دا بدن چې مړ شي روح او بدن جدا شو دا روح ځي علین ته هلته علین کې جسم مثالي دی هغې کې الله اچوي هغه ژوندی کېږي نو ما ورته ویلې چې ستا د مور 2 میړونه دي یو د دې قبر ته بوتلو یو دا روح دی په بل جسم مثالي کې واچولو هغه جسم مثالي د پنجپیري د مور میړه دی نو ستا د مور یو میړه ژوندی دی نو ما ستا مور ولې کونډه ده د هر پنجپیري د مور 2 میړونه دي یوې د پلار دا جسم عنصري وي یوې د پلار جسم مثالي وي نو ستا د پلار جسم مثالي ژوندی دی ستا مور ولې کونډه ده نو بس بیا بدماشي شروع کړه جواب ورسره نه و چې زه به دا وکړم امارت ته زارې شروع کړي چې دا سړی هم سم کوي که نه دا یو اعتراض دویم اعتراض یې دا کړی دی مخکې پاکستان کې دویم اعتراض یې دا کړی دی همدې بریتو وایي د خدای بنده چې قبر کې ژوندی کېږي نو اسپتال ته ولې وړي اسپتال کې مړ کېږي قبر کې ژوندی کېږي خو راځئ د مریضان وایي قبر ته ویسئ چې قبر کې ژوندي کېږي او اسپتال کې مړ کېږي اسپتال ته ولې وړئ نو مې ته اوس مولا شوي اسپتال ته د دې دپاره وړلی کېږي چې د عالم الدنیا نه لاړ نه شي عالم الدنیا کې پاتې شي قبر کې د عالم الدنیا ژوند نه ورکوي الله پاک قبر کې د بل عالم ژوند ورکوي قبر کې د دې عالم ژوند نه دی د کوم عالم ژوند دی د عالم البرزخ د بل عالم ژوند دی پوه شوئ یو بل پنجپیری دی داسې په وزن تقریر کوي جمشید نومیږي جمشید دی که څه شی دی وایي زه بټخیله کې ناست وم چای مې څکلو مړي وایي په موټرسایکلو سپاره داسې تېرېده ریشخند وهي دې مسالې پورې نو یعنې تاسو خو مړي ته ژوندي وایي په موټرسایکلو ګرځېده هغه په موټرسایکلو نه ګرځي هغه په بل عالم کې ژوندي دي ولکن لا تشعرون د هغوی په ژوند ته نه پوهېږي چې په موټرسایکل یې وګوري چې روان په بل عالم کې ژوندي دي مړي ورته ولې وایي